ګرانو ملګرو مونږ او تاسو اورو چې پاکستان ډیپالټ کیږي یا ډیپالټ شوی دی او یا کېدای شي په درو څلورو هفتو کې دوی خپله ډیکلیر کړي دغه خبره چې مونږ ډیپالټ یو. نو اوس ګورو په دې ویډیو کې به جاج اخلو چې د ډیپالټ کېدو سره به کومو سیزونو باندې اثر پرېوځي، ګران بشي او کم سیزونه به داسې وي چې هغه به په ارزانو ریټونو میلاویږي یا د هغې دپاره مونږ تیاری ونیسو. نو دغه یو څو سیزونه دي دا در سره شریکوم. لومبی به چې کوم دی ملګرو ډالر کرنسي چې کوم دی د هغې ریټ به ډېر زیات لوړ شي، لکه اوس په 2500 کې دی یا 265 215 کې بیا به دغه ریټ 400 450 ته رسیږي. د دې نه علاوه چې کوم دی سونا هغه به ډېره زیاته ګرانه شي. نو پکار دی چې د چا سره چې کوم دی او د چا وس کېږي چې هغه د اوس نه سونم واخلي او دغسې ډالر پاونډ او یورو واخلي، دغه به ګرانېږي. نو چې د تاسو سره وي تاسو به یې پخې به یې خرڅ کوئ. خو سونا چې کوم دی کالي نه بلکې هغه بسکټ چې واخلي چې کومه د هغې نه څه نه وي جوړ شوي. پټرول او ډیزل به هم چې کوم دی ډېر زیات ګران شي. اوس که په 280 روپۍ دي بیا به چې کوم دی 400 450 ته دا هم رسیږي. نو د هغې دپاره چې کوم دی که ستاسو سره د سټور کېدو څه داسې بندوبست وي نو د ځان دپاره دومره څه سیو کوئ چې ستاسو سره وي. بل چې کوم خوراکي مواد دي او سیزونه دي لکه اوړه څوک ورته دوړه وایي، موږ ورته اوړه وایو، دغسې چې کوم دی دلونه بسکټ او چاول چې کوم دی د ځان سره ساتل پکار دي. دا ټول سیزونه به ګرانېږي په را روان وخت کې تقریبا 2-3 هفتو کې به د دې بیې نورې هم اوچتې شي. نو پکار دي چې دغه سیزونه موږ د ځان سره وساتو. بل د دوایانو چې کم میډیسن دی د هغې ریټونه به ډېر زیات شي او چې کم لکه بیماران دي او د هغو روزانه میډیسن اخلي نو پکار دی چې هغوی د ځان دپاره د دې بندوبست وکړي شاید چې بیا دغه سټاک نه میلاویږي. او کم روزمره میډیسن لکه د تبې ګولۍ شوې، د دردونو ګولۍ شوه، دغسې نور سیزونه چې موږ یې په کورونو کې ساتو نو دغه سیزونه به هم ګران شي. نو پکار دی چې دا ټول سیزونه موږ د ځان سره د اوس نه واخلو. بل ګرانو ملګرو د دې نه سیوا چې کم دی پالتو خرچې نه دي پکار او اوس لږ خپل بجټ چې دی هغه کنټرول ساتل پکار دي چې زیاتې خرچې مونږ ونه کړو. د دې سره به بله دغه کیسه هم وشي چې کم سرکاري نوکران دي، ګورنمنټ کوم امپلایز دي، د هغو تنخواګانې به ودرېږي، پنشنې چې کومو خلکو ته میلاویږي نو هغه به هم چې کم دی بند شي، نه به میلاویږي. څوک چې د بینک نه خپلې پیسې وباسي هغه پیسې به چې کم دی په بینکونو کې وي او څوک به یې نشي ویستی، خپلې پیسې به وي خو تاسو به یې نشي ویستی. نو که څوک غواړي چې زه د خپلې پیسې د اوس نه وباسم نو دغه چانس دی ورته چې خپلې پیسې چې څومره کولی شي د بینکونو نه دی زر تر زره دغه پیسې وباسي. بل چې کم سیزونه موږ د نورو ملکونو نه زموږ ملک ته راځي امپورټ کېږي د هغې نو په هغې به بندیز ولګي او یو شی به چې کم دی د نورو ملکونو نه ته نشي راوړلی. نو د دې دپاره ګرانو ملګرو موږ ته پکار دي چې خپل وړه دالونه، چاول، بسکټ او نور دغسې روزمره چې کم سیزونه دي او زموږ نه خرابېږي باید چې موږ دغه د ځان سره وساتو په کور کې او څه لږ ډېر د دې ذخیره کړو دغه سیزونه. داسې خلک او ملګري به هم وي چې هغوی په ښارونو کې اوسېږي نو هغوی د داسې وکړي چې د ښار نه دی د خرچې د کمولو دپاره کلو ته راشي، ځکه چې هلته کې به بیا بجلي نه وي او په کلي کې به تاسو ته اوبه هم تازه میلاویږي، دغسې نور سیزونه هم. نو په کلي کې به د کریو نه هم بچ شئ تاسو، هغه به ډبل او ټریپل شي نو تاسو ته به ارزاني وي او خپلو کلو ته چې سړی کډه وکړي په دې حالاتو کې نو ډېره به ښه وي. دومره خوراک د ځان سره جمع کوي چې ستاسو پې 3-4 میاشتې په اسانه تېرېږي. نو د دې دپاره ګرانو ملګرو خپل وړه دالونه، بسکټ، چاول او هغه سیزونه چې هغه وچ سیزونه دي خرابېږي نه هغه د اوس نه د ځان سره وساتئ او ذخیره کړئ د ځان سره. دغسې حالات ملګرو په نورو ملکونو باندې هم راځي د ډیپالټ کېدو او 3-4 میاشتو 5 میاشتو کې بیا ګزاره راواخلي ښه شي حالات چې خپل کوم نور ملګري وي د هغوی نور ملکونه ملګري وي د هغوی چې د هغوی سره پیسې زیاتې وي او پیسې لري نو هغوی ورسره امداد وکړي، دغسې ډالر ورکړي نو د دغه حالات چې کوم دي هغه سټیبل شي، ښه شي. نو تر هغې پورې تاسو ته دغه ټولې خبرې چې کومې ما وکړې نو باید چې په دې باندې تاسو غور وکئ. زه یره او خواب نه خوروم او نه خورول غواړم خو زما په خیال چې د سختو حالاتو دپاره باید موږ پوهه واوسو او د دې دپاره تیاری ونیسو.
دغه ټول څیزونه زمونږ لګي چې بیا نوي او سړی خفه وي نو د هغې دپاره د مخکې نه تیاری نیول پکار دي. تکلیف به ټولو ته وي ملګرو، خو ته به څه نه څه د دې خبرو د وجې نه د دې احتیاطي تدابیرو له وجې نه چې کوم دی بیا بچ پاتې شي. الله تعالی دې موږ د داسې حالاتو نه وساتي او موږ د ډیفالټ کوي نه، حالانکه ډېر سخت ګران او مشکل حالات به وي. خو ګرانو ملګرو د دې حالاتو نه به یریږو نه، دغه تیاری به نیسو او تاسو به اورېدلي وي چې په سختو حالاتو کې تکړه خلک پیدا کیږي. نو دغه وړه غوندې ویډیو مې در سره شریکه کړه، شاید چې اوږده شوي وي رانه، خو دغه ډېرې خبرې په لنډې ویډیو کې نه راتلې، نو بخښنه غواړم او خدای دې وکړي چې موږ د دې حالاتو نه بچ پاتې شو. خوشحاله اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوي د نورو ملګرو سره شریکه کړئ او یوټیوب چینل مې خامخا سبسکرایب کړئ.